دی بچو ته به خیرې کوي او سبحان الله د ما ته ښکاري غالبا د زمخشري باره کې دا راځي د هغه د یو وخت په نه وه نو عراق ته لاړ هلته د یو عالم سره میلاو شو ګټ عالم سره دا وخت نو هغه تې تپوس وکړو چې دې خپې ستا څه قیصه ده ستا دا خپه نشتې نو هغه ورته دا وویل وایي زه وړوکی وم ما لوبې کولې چنچڼې را سره وي په هغې به مې لوبې کولې نو ما د هغې یوې د خپې ته تار اچولی که دا چې د زما نه لرې ځي چې زه بیا راټینګوم نو هغه زما نه سزي ته ننوته او ما راښ کوده هغې سره د هغې هغه خپه چې دی هغه پرې شوه او ترې جدا شو نو زما مور ډېره خفه شوه نو دا خپه دی الله دې چې پرې کړه لکه د دې چنچڼې دا چې دې پرې کړه بیا وایي زه ډېر وخت بعد چې کله لوی شو نو زما په دې خپه باندې یو بیماري راغله نو ما ته وویل چې دا دې څو پورې پرې کړي نه دې بل علاج نه کېږي نو ځکه ما دا خپه پرې کړې که زما مور وایي ما ته خیرې کړې دا معمولي مه ګڼئ بچو ته خیرې کوو پلار یا مور دوی ته داسې وړه خبره ښکاري الله دې تباه و برباد کړه پاتې څه شو الله دې په شرمونو او شرمونو پاتې څه شو الله دې وایي چېرته مه خوشحاله وه دا خو د ټول عمر وله تباه کړو او الله دې داسې کوه الله دې او خصوصا چې بیا او چې بیا زوی واده وکړي بیا خو د مور خیرې چې کوم پکې ناپوهی او اکثر داسې زما دا خبره به غلطه نه دا بیا په معمولي خبره الله دې وایي چېرته دی د دې ښځې سره خوشحاله نه کړي که نه داسې نه وایي او الله دې دته د بچو خوشحالي ونه ښایي دا خیرې به کېږي دا نامناسب کار دی زه حیران یم چې یو سړی څنګه هغه چا ته خیرې کوي چې هغه د زړه ټوټه ده څنګه دې خولې نه د الفاظ راځي مور پلار خو دا وایي چې الله په دې بچي باندې همیشه راحت او خوشحالیانې ډېرې غوسه کړي دي الله دې ورته هدایت وکړي او که هدایت ول الله ورکړي بس کار وشو نو بچو ته خیرې کول د دې منه راغلی دا نارینهو دپاره او زنانو دپاره ها یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زنانه به په جهنم کې ډېرې یو وجه ذکر شوي دی چې دوی خیرې ډېرې کوي دا زنانه خیرې ډېرې کوي او بیا ما چې څومره یعنې لیدلي دي نو زموږ دا زنانه بیا د دې نورو نه زیاتې دي بیا پښتنې دا د دې نورو نه بیا یو څو قدمه زیاتې دي یعنی واده کېده او اولنې بچې او د خیرو سیستم هغه سټارټ شي نو بیا چې ورو ورو د عمر یې څومره زیاتېږي نو قصه د خیرو ښه ډېرېږي نو چې بیا عمر یې زیات شي که نه بوډۍ شي بس بیا خو سره د ځمکې نه لاس هم راچوي داسې یعنې د بچي سره داسې دښمني چې د خیرې په ټیم کې ځمکې نه لاس هم راواچوي او کله د سر نه صادر هم کوز کړي دا چا ته د هغه بچي ته چې دې نه پیدا دا ظلم نه دی دا ناروا نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولا تدعو علی خدمکم او خپلو خادمانو او نوکرانو ته هم خیرې مه کوئ ولا تدعو علی اموالکم او خپلو مالونو ته هم خیرې مه کوئ ستا چې کوم مال دی که هغه څاروي دي که هغه تجارت مال دی که هغه ګاډي دي که هر څه دې ته هم خیرې مه کوه ولې وګوته کېده لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم اسینه چې ستاسو د خولې نه په داسې وخت کې بددعا وځي چې په هغه وخت کې دعا قبلیږي نو ستاسو دعا به هم قبوله شي اوس څه پته لګي دا ټیم د دعا د قبلېدو دی او ستا د خولې نه خیري و تا بازوی د زړه نه مې نه دي کړي دا به ګیله بله خبره راوتې او نه هسې بس هسې زه کوم نو دا ټیم د خیرو د دعا د قبلېدو ده او ستا د خولې نه ووته بیا به خفه یې که نه به یې خفه بیا به خفه بیا به خفه چې ولې ما دا خبره کوم ولې ما دا الفاظ ووي دی بچي ته دی ملګري ته ولې ما دا خیرې خپل ځان ته وکړي ولې مې خپل تجارت ته وکړي ولې مې خپل نوکر او خادم ته وکړي نو دا اهمه مسله یاد ساتئ د دعا سره تعلق ساتي چې خپل ځان ته بچو ته خادمانو ته او خپل مال ته به خیرې
هیرې به نه کې